د دوستم ملیشې او د کنډومونو غمیزه. دا کیسه د فرست کیژوالټي د انټول سټوري اف د CIA میشن ټو ایونج 9/11 یا لومړنۍ قرباني د هغې جګړې ناویلې خبرې چې د افغانستان د جنګ پیل و نومي کتاب څخه را اخلو. اصل کیسه ټکي په ټکي داسې راغلې. د دوستم خاص ملګری او قومندان اکا یاسین یوه شپه ډیوډ ته ورغی او ویې ویل لاسونه مې لړزیږي، دوا ته اړتیا لري. ډیوډ هغه ته ټیلینول دوا ورکړه. دا دوا د افغان جنګیالیو لپاره وه او ډیره ګټوره تمامېده، خو ټیلینول هغه دوا نه وه چې اکا یاسین غوښته. له څو دقیقو ټوکو او خنداو وروسته ډیوډ قسم وخوړ چې رازدار دی او چاته یې نه رسوا کوي. سړي په آرام غږ ور بیا کړه چې د شیطان اوبو ته اړتیا لري. ډیوډ چې د نورو تازه تجهیزاتو لپاره غوښتل په تاجکستان کې د CIA د مرکز مسؤل چارلي ګلبریټ سره خبرې وکړي، تر دې مخکې یې $3 میلیونه لومړۍ جوپه چې د طالبانو د ماتولو لپاره ځانګړې شوې وې په خلاصېدو وې. په همدې خاطر ډیوډ له ګالبریټ نه وغوښتل چې $3 میلیونه نور هم ور واستوي. هغه وخت تجهیزات، غذا او نور د هوا له لارې پر ځمکه راچول کېدل. ډیوډ وویل وډکا هم غواړي. ګالبریټ وویل ستونزه نشته. ډیوډ خپل معاون الکس ته مخ کړ. نور څه شته خو به اړتیا نه وي. الکس په ټوکو وویل $3 میلیونه نغد او څو بوتله وډکا د جشن او میلې لپاره کافي نه دي. وروسته یې وویل څنګه ده چې یو څه کنډومونه هم راوغواړو. واضح وه چې الکس جدي نه و، خو ډیوډ وخندل او په خپل راغوښتونکي لیست کې یې کنډومونه هم ورزیات کړل. کله چې غوټه له تیارې راولوېده او خلاصه شوه، $3 میلیونه وډکا او کنډومونه پکې راووتل. داسې چې څوک پوه نشي، ډیوډ اکا یاسین ور وغوښت او څو بوتله تاجکستاني وډکا بوتلونه یې ورکړل. اکا یاسین چې کله وڅښل، بې ځنډه یې وویل بس روغ جوړ شوم. خو مخکې تر دې چې روان شي، له ډیوډ نه یې قسم واخیست چې هېڅ وخت به چاته په دې اړه څه نه وایي چې ما شراب څښلي. یو ساعت وروسته یو بل قومندان د ډیوډ د کوټې دروازه وټکوله. هغه هم د شیطان اوبه غوښتې. تر مازدیګر ناوخته قومندانان یو په بل پسې بیل راتلل او د شرابو بوتلې یې غوښتې. دوی هر یوه داسې چلند کاوه چې تا به ویل ګویا شراب څښل د ده او ډیوډ ترمنځ یو راز دی. په همدې کې نږدې وه چې د ازبکستاني کنډومونو کیسه په یوه لویه ستونزه واوړي. ډیوډ تصمیم ونیو چې هغه د افغانانو ترمنځ وویشي چې خپلې وسلې پرې وپوښي. هغه تخنیک چې په نړیواله دویمه جګړه کې پوځیانو خپل ټوپکونه پرې له خاورو او دوړو ساتل. خو د کنډومونو پر پوښونو د ښځو غیر اخلاقي او لوڅ انځورونه چاپ وو چې وسوسه اچوونکي وو. په همدې خاطر سربازانو له ډیوډ نه د دې عکسونو توضیحات وغوښتل او د کنډوم کارونې اصل کیسه یې وپوښتله. کله چې ډیوډ د هغو اصلي دنده بیان کړه، افغانان حیران دریان پاتې شول. هغوی د دې په اړه هیڅ نه و اورېدلي او هیڅ پرې نه پوهېدل چې ولې یو نارینه کنډوم وکاروي. څو دقیقې وروسته افغانانو هغه لکه ډومبکان په هوا وپړسول او ځینو خو کوښښ وکړ چې امتحان یې کړي. ځینې ډیوډ ته ورغلل او ویې ویل چې دا کنډومونه د اسلام خلاف کار دی. اړینه وه مخکې تر دې چې دا د کنډومونو جنجال په لوی مصیبت واوړي، ختم یې کړي. هغه ټول افغانان راټول کړل او ویې ویل چې ټوکه یې کړې او کنډومونه یوازې د وسلو پوښلو لپاره کارول کیږي. لومړۍ قرباني د هغې جګړې ناویلې چې د افغانستان د جنګ پیل و. ټابي هارډن 128 او 28 پاڼه.